چې په خپل زړه کې زه یاران نه پرېږدم، زه په کعبه کې نور بوتان نه پرېږدم. یا زما مورې ته دعا کوه بس، زه به دې زړه کې یو ارمان نه پرېږدم. ژونده راښایه چې سر کم درله، زه د هېچ چا په ځان احسان نه پرېږدم. که دا رښتیا وي نو معلوم به شي اوس، زه مورزمه قیوم خان نه پرېږدم. ملګرو ستړی مه شئ، په خیر راغلی. رزړو کلي ته راغلی یم، د اشنغر خوره ده او د دې خورې یو بل ګلالی بچی، یو ډېر ښه شاعره، ځلنده شاعره چې د نوي کل په شاعرانو کې ډېر ښه شعر لیکي، ډېر ملګري یې پیژني. زه ذکر کوم د سهیل جان ساده. دغه شاه زلمی زما تر څنګ ناست دی. نن مو دا خپرونه د دوی کلي ته راوړې ده او نن به د دوی نه ښکلي ښکلي شعرونه هم ریکارډ کوو. ساده صاحب په خپل پروګرام کې درته هرکلی ویم، ستړی مه شئ. مننه قیوم صاحب، یو جهان مننه. ستاسو مننه کوو چې په دې دومره لنډ تنګ وخت کې تاسو د پښتو ژبې د پرمختګ دپاره دومره خپل قیمتي وخت ورکوئ او دلته رالی، نو زه ستاسو ډېره مننه کوم. ساده صاحب ښه شکر وخت تېرېږي. شکر الحمدلله پاک چې څومره شکر ادا کو کم دی. شکر دی بلکل. او ساده صاحب مونږ خو په ډېرو پروګرامونو کې مو اورېدلې او موجوده وخت کې خو خبر شوي چې ستاسو کتاب هم چاپ شوی دی. بلکل جی، زما چې دی نو کتاب چاپ شوی دی، دا د ستاسو یې وینې خیالونه خاپیري په نوم باندې چې دی کتاب دی. ساده صاحب لکه دا شاعري تاسو کم وخت نه لیکئ، شاعري زمانه مو کله نه شروع شوې ده؟ نو داسې خو جي زه د ډېر ورکوټوالي نه چې دی نو د شاعرۍ او د شاعرانو سره مینه لرم. خپل والد صاحب چې دی نو د هغې سره به مشاعرو له تلم، شباب پښتو ادبي ټولنه، اول خان رسوا، داسې ډېر مشاعرو له به زه د هغې سره تلم. نو شوق مې و ورسره تلم، خو خپله شاعري چې مې کومه شروع کړې وه نو هغه ما په 8 جومات کې شروع کړې وه، خو پټه مې ساتلې وه. ما ښکاره کولی نه شو د یرې د لاسه چې ما وې هسې نه ما ته والد صاحب په دې غوسه شي. حالان کې ما چې په 1/2013 کې بیا ما خپله شاعري خپل والد صاحب ته چې دی وښوله، نو هغې په هغې باندې ډېر د خوشحالۍ اظهار وکړو او راته ویې لیکه استاد دې د کوره دی. ماشاءالله ماشاءالله. ساده صاحب بلکل، او چې رهبر په شان مشرانو د چا په کور کې وي او دا شانتې ښاغلي لیکوالان د چا په ترڅنګ وي نو هغه شاګرد چې کوم دی هغه خامخا ځلیږي، هغه شعر کې به اثر هم وي. ساده صاحب دا کتاب چې کوم دی دا مینوال کتلی شي، خیالونه خافیري، دا د سهیل جان ساده صاحب لومړی شعري مجموعه ده. اوس په دې کال 2015 کې چاپ شو. که چاته هم پکار وي نو د سهیل جان ساده صاحب نمبر په دې سکرین باندې دی، دوی سره رابطه کولی شي. ساده صاحب زه هم خبرې ونه کړو، کلامونو ته به راشو، تاسو نه کلامونه به اورو. بلکل جی، ولې نه. قیوم صاحب یو غزل دی چې دا یو چې پریشانه او غمونه رنګ په رنګ دي. دا یو چې پریشانه، دا یو چې پریشانه او غمونه رنګ په رنګ دي، په مونږه نور څه نه دي، لعنتونه رنګ په رنګ دي. دا یو چې پریشانه او غمونه رنګ په رنګ دي، په مونږه نور څه نه دي، لعنتونه رنګ په رنګ دي. او الوت په څنګه وکړو چې وزرې مو تړلې، الوت په څنګه وکړو چې وزرې مو تړلې، څه به پرواز وکړو بندیزونه رنګ په رنګ دي. ډېر ښه دی. مننه. او ای دلته کې خو خلک د باطلو مرګتیا کړي، ای دلته کې خو خلک د باطلو مرګتیا کړي، ای دلته اوچت شوي قدمونه رنګ په رنګ دي. او مونږ ولې رستو پاتې مونږ ولې خوارزار یو، مونږ ولې رستو پاتې مونږ ولې خوارزار یو، پوښتنه مې یو روړې جوابونه رنګ په رنګ دي. جوابونه رنګ په رنګ، ډېر ښه دی. دا خو یو لس ځلې ووایه. مننه جی. مونږ ولې رستو پاتې مونږ ولې خوارزار یو، پوښتنه مې یو روړې جوابونه رنګ په رنګ دي. او راځئ چې حق پرستو د مرام په پله بیایو، راځئ چې حق پرستو د مرام په پله بیایو، هر څوک په دې لار کې تکلیفونه رنګ په رنګ دي. او مننه وي مونږ ناشکرتو د رب شکر ادا نه کړو، مونږ ناشکرتو د رب شکر ادا نه کړو، که وګورې نو څومره نعمتونه رنګ په رنګ دي. واه سبحان الله، ډېر ښه دی. دا ته بیا ووایه جي. مننه جي. مونږ ناشکرتو د رب شکر ادا نه کړو، که وګورو نو څومره نعمتونه رنګ په رنګ دي. بېشکه. او قیوم صاحب عذاب په مخکیني قومونو یو په یو راتللو، عذاب په مخکیني قومونو یو په یو راتللو، په مونږ خو راغلي عذابونه رنګ په رنګ دي. وایه دا خو 50 ځلې ووایه. مننه جي. عذاب په مخکیني قومونو
یو په یو او راتللو بالکل په منګه خو راغلي عذابونه رنګ په رنګ دي واه واه حقیقت دی جی ای د وخت امام مهدي تا ته انتظار دی او ای د وخت امام مهدي تا ته انتظار دی د جبر انتها د ظلمونه رنګ په رنګ دی واه او نن ذهن مې پراخه شو عطا را باندې وشوه او نن ذهن مې پراخه شو عطا را باندې وشوه نو ځکه مې ساده نن دا شعرونه رنګ شعرونه رنګ په رنګ ډېر ښه دی ساده صاحب قیوم صاحب بل غزل دی جی د هغې نه مخکې چې دی نو یو څو شعر جی دي ارشاده بره چې کړې تګ نو لږ په ځمکه سترګې غړې کا او بره چې کړې تګ نو لږ په ځمکه سترګې غړې کا آباد دې د زړګي دې د ورانې ورانې شړې کا واه او روان په هغه پله شه چې نه ښکاري او غواړې ته روان په هغه پله شه روان په هغه پله شه چې نه ښکاري او غواړې ته نورې د هوس قصې دې شاته شاته لړې کا واه یار ډېر ښه دی ډېر ښه مننه جي او نه پرېږدي چې یار لتا او مینځ کې جوړوي خلل نه پرېږدي چې یار لتا مینځ کې جوړوي خلل ما درته په ګوته کوزا نفس دې هسې مړېږه واه مننه جي او ډېر خوند کوي چې څوک درته دا وایي لیونی دی ډېر خوند کوي ډېر خوند کوي چې څوک درته دا وایي لیونی دی دا سپینې جامې دی د خپل یار په غم کې خړې کا خړې کا واه مننه وایي څوک چې د ساده هم د جانان په شان کې بد وایي او څوک چې د ساده هم د جانان په شان کې بد وایي نور به ورته نه ګورې دا سر یې دړې وړې دړې وړې کا ډېر ښه یاره مننه غزل دی چې وي جی زه د محبت په یقین رووتم زه د محبت په یقین زه د رووتم محبت په یقین رووتم ځکه تهمتونو نه سپین رووتم واه واه یار واه سبحان الله مننه ډېر جی. ښه زه د محبت په یقین رووتم ځکه تهمتونو نه سپین سپین رووتم. رووتم او واه. مور مبارک شبا کرداره ها مور مورې مبارک شبا کرداره زه د اهل بیت مین رووتم واه یار ډېر ښه دی مننه یاره جی. ډېر ښه سبحان مور الله مبارک شبا کرداره زه د اهل بیت مین رووتم مین رووتم او ها خلک ورته ناز ګوته په خوله حیران او زه ورته خندانه تکشین رووتم واه او کنه یاره او وې پکې فتنې لکه د خړ سیلاب او وې پکې فتنې لکه د خړ سیلاب شکر دې له دغه یو سیند رووتم واه او ما خو ویل چې زه پې یم مین ګله هم. ما خو ویل چې زه پې یم مین ګله لرې چې پردې شو نیازبین رووتم واه ډېر ښه دی ما خو ویل چې زه پرې یم مین ګله لرې چې پردې شو نیازبین رووتم زما د یار خبرې پکې نه وې زما د یار خبرې پکې نه وې ځکه د محفل نه غمجن رووتم واه او خیرې شعر دی چې دا خو د نسبت په برکت ساده دا خو د نسبت په برکت ساده دا چې په ترخو کې شیرین رووتم ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی ساده صاحب بل غزل دی خیوم صاحب جی چې منمه چې پخوا و خو اوس نشته دی ښه منمه چې پخوا و خو اوس نشته دی او سترګو کې خیا وه خو اوس نشته دی او یار حقیقت دی جی او ډک له محبته ماشومتوب چې و او ډک د محبته ډک ماشومتوب له محبته ماشومتوب چې و ځان له مو دنیا وه خو اوس نشته دی واه او هر طرف ته ګورم ویرونه دي او هر طرف ته ګورم ویرونه دي مخکې به خندا وه خو اوس اوس نشته دی واه او لږ چې به ناوخته شو په ما باندې لږ چې به ناوخته شو په ما باندې او مور به وارخطا وه خو اوس نشته دی واه او نه به تلل طبیب له پخواني خلک نه به تلل طبیب له پخواني خلک کور کې به دوا وه خو اوس نشته دی او کلکه لوپټه به یې په سر ونیوه کلکه لوپټه به یې په سر ونیوه او څه ښکلې ادا وه خو اوس نشته دی او زار له پخوانۍ مینې نظار شمه او زار له پخوانۍ مینې نظار شمه او پاکه و صفا وه خو اوس نشته دی او هغه مرور شلو ساده په خوله هغه مرور شلو ساده په خوله زړه کې مې سودا وه خو اوس نشته دی واه بل غزل دی قیوم صاحب جی دې کې ما چې دی نو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ څه قولونه مبارک چې دی هم پکې راوستي دا به ډېر ښه وي جی نو چې رخصت اخلي جانانه نو په سترګو کې مې نم وي چې رخصت اخلي جانانه نو په سترګو کې مې نم وي چې زما در سره مینه ده نو ستا به ضرور هم وي او شعر دی چې وي محبت وکړه هر چا سره هغه سره بیا ډېر
محبت وکړه محبت وکړه هر چا سره هغه سره بیا ډېر چې زړه کې غم ساتل ستا دپاره محترم وي. واه ډېر ښه دی. محبت وکړه هر چا سره هغه سره بیا ډېر چې زړه کې غم ساتل ستا دپاره محترم وي. او تلوار دوه قسمه یادیږي، یو د مینې بل سندان. تلوار دوه قسمه یادیږي، یو د مینې بل سندان، چې یو دوه کړي بل دوه یو کړي وایه کم به پکې سم وي. واه واه یار واه. او خوشحالولو کې جنت دی، خفه کولو کې بې څه وي. خوشحالولو کې جنت دی، خوشحالولو کې جنت دی، خفه کولو کې بې څه وي. زړه خفه چې د چا نه کړي دا په زړه کې چې د غم وي. او چې شونډې ورته ناست یو ای جانانه مه یریږه، او چې شونډې ورته ناست یو ای جانانه مه یریږه، ګناهونه به مو ماف کړي که هر څومره د علم وي. او سوچ مې یو سی فکر یو سی زه ساده ورته حیران شم. سوچ مې یو سی، سوچ مې یو سی فکر یو سی زه ساده ورته حیران شم. څنګه به ظلم په یو بل کړي چې بچي د یو ادم وي. چې بچي د یو ادم وي. ډېر ښه دی جي، او ډېر ښه شعرونه دي. مننه جي. الله مې عزت وکړه، آباد اوسئ. سهیل جان ساده صاحب ستاسو د وخت راکولو یو جهان مننه. مننه جي، مننه. زه ستاسو مننه کوم، او بلکې داد در کوم چې دومره په دې لنډ تنګ وخت کې چې دی تاسو چې دی نو ځای کلي په کلي ګرځئ او د پښتو ژبې خدمت کوئ. نو زه تاسو له داد هم در کوم او مننه هم کوم چې دلته کې ژوندي راته اوسئ او مننه.